په کاپیسا ولایت کې د ملي یووالي ستره ولسي غونډه چې د دې ولایت د میشتو قومونو په پراخ ګډون سره جوړه شوې وه، د ملي یووالي، د اسلامي نظام د پیاوړتیا او د اسلامي امارت د مشر د هغه فرمان د پلي کېدو په موخه ترسره شوه چې د ودونو، ښیښیو او کورنۍ مراسمو پر مهال د ناسمو لګښتونو او ناوړو دودونو مخنیوي په اړه بحث پکې مطرح و او ګډونوالو ژمنه وکړه چې د اسلامي امارت د مشر فرمان د اسلامي شریعت مطابق دی او باید په ټولنیز ژوند کې عملي شي. له ډېرو په جایاو نارواو بې ځایه ضایعاتو مصارفو څخه یې موږ راګرځولي. د دغه مسلمانان د افغانستان ملت او ولس د دې دا فرمان تقدیر کړي او دا فرمان دې وګوري که په دې فرمان کې یوه کلمه له کلماتو څخه د دین مبین اسلام خلاف پر دیواله دې وویلي او که په دې فرمان کې ټول مشتمل پر دین باندې اخذ له دین څخه سوی نو زموږ سعادت کې نغښتی دی. دا اسلامي لښکر چې دی دا ستاسو لښکر دی، دا ستاسو پوځ دی، دا ستاسو بچو نه جوړ لښکر دی. انشاءالله ستاسو د سر او مال د عزت، ستاسو د وطن د ازادي دپاره به انشاءالله نه شپږ ورونه به ورځ ګورو، قرباني ته آماده یو. متحد ټول په دې باندې انشاءالله موافق یو او ستاسو په دا سپین سیاست او په دا سپینه لاره او په دا پاک مقدس جهاد به انشاءالله تعالی دا ستاسې واړه نمایندګان چې د ادارې په سطح دلته د ولایت کې دي تور داغ نه جوړوي. دا درسره زموږ واده. بل لور د کاپیسا ولایت قومي مشرانو وایي چې د اسلامي نظام راتګ سره ناسم او د شریعت خلاف دودونه له منځه تللي او پر ځای یې اسلامي ارزښتونو رواج موندلی دی. امروز زیر چتر همونطور یک نظام زندگی میکنیم که به خاطر استقرار این همینطور یک نظام فرزندای اصیل خود از دست دادیم. نتیجه این همه ایثار و فداکاری امیست که ما امروز الحمدلله در زیر سایه یک نظام کاملا اسلامی زندگی میکنیم. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت تر بریا وروسته د کاپیسا ولایت د سرحداتو قومونو او قبایلو امیریت د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دغه ولایت کې له 300 څخه زیاتې دښمنۍ او شخصي شخړې حل او فصل کړي دي.